د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر حنا رباني قهر وایي چې د پاکستان په وروستیو ناامنیو کې د افغانانو لاس دی او په دې اړه یې له اسلامي امارت سره شواهد شریک کړي دي. قهر له یو پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د بریدګرو تابعیت دا په ډاګه کوي چې په برید کې افغانان ښکیل دي. بلخوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري له خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپلې فعالې ښکیلتیا ته دوام ورکوي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. نوموړي ویلي چې پاکستان د دا ډول ادعاوې په رسنیو کې د شریکولو پر ځای له دوی سره مخامخ شریکې کړي.